په اسلام کې د درود شریف وینا ویلې یو له خورا غوره او بختورو او له مهمو او افضل ترینو عباداتو څخه دي. اسانه د ګارنټۍ د قبولیت والا عمل هغه عمل چې زما او ستا هلته نه کتل کېږي، بلکې الله رب العزت خپل حبیب ډېر زیات قدر لري. کله چې یو څوک درود شریف وایي، ستا درود دا ته په ذمهواري ویلی سي چې د الله په دربار کې قبول سو، ورسېدی، ما ته به د دې بدلا او یوه ضرور راکول کېږي. هغه مهم عبادت د درود شریف فضیلتونه دومره ډېر دي چې په څو جملو کې بیانول بیخي ګران خبره ده. د فضیلت نسته چې یو څو ګوته پر کښېږدي او هغه دې د درود شریف په وینا کې موجود نه وي. الله دې مستور کړی نه وي، الله دې د موږ تاسو لپاره پکې ایښی نه وي، پکې نغښتې نه وي. خو دلته یو څو په شمار فقط یو صرف د یادونې په توګه درته راخلم. هغه مهم او غوره فضیلتونه. اول در ټولو لوی فضیلت د درود شریف په وینا کې دا دی، بیا خاص کر د جمعې په شپه باندې چې کله په موږ تاسو د جمعې شپه راسي، او د جمعې په ورځ باندې چې کله د جمعې ورځ وي، چې د جمعې په شپه کې او د جمعې په ورځ کې د درود شریف وینا یو لوی سنت دی د دغه شپې او د راتلونکي ورځې. په دا ورځ باندې د جمعې او په شپه کې نبی کریم علیه السلام مبارک غوښتنه کړې ده چې تاسو په ما په کثرت سره درود شریف وایاست. نو یو لوی فضیلت یې دا دی، هر وخت چې انسان درود شریف وایي، در ټولو لوی فضیلت یې دا دی چې د الله رب العزت په خپل او دغه ملایکې په نبی کریم علیه السلام مبارک باندې درود شریف وایي. د الله په امر باندې، د الله په حکم باندې عمل کول دي، د الله حکم پر ځای کول دي. څنګه د الله حکم؟ څنګه الله پاک په خپل درود شریف وایي په نبی کریم علیه السلام، څنګه د الله پاک فرشتي په نبی کریم علیه السلام درود لیږي، او وروسته الله حکم ایماندار ته ورکړی دي. آیات شریف دی د سوره احزاب 56 نمبر، هغه آیات شریف دا دی، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. دا د الله حکم دی چې الله پاک وایي زه او زما پاک معصوم او چې تعداد یو الله ته معلوم دی، هغه فرشتي په نبی کریم علیه السلام باندې درود دیږي. ای د ایمان خاوند تیم پې ولېږه. دا د الله په حکم عمل دا در ټولو زیات لوی نیکی ده، دا در ټولو زیات لوی د ثواب کار دی، دا در ټولو زیات د غیرت کار دی، دا در ټولو زیات د فضیلت کار دی، د ثواب کار دی، د مړاندې کار دی. الله په راضي کېږي، د الله په حکم باندې عمل دی. نو کله چې انسان درود شریف وایي، نو د الله رب العزت په دې حکم عمل سو. یو داسې نااشنا حکم، یو داسې نااشنا کار چې په خپل پاغه کې الله پاک اول خپل ځان یاد کړی دی، وروسته هغه مخلوق چې تعداد یو الله ته معلوم دی هغه یاد کړی دی، وروسته د ایمان زیری پکې پروت دی. یا ایها الذین آمنو، ای د ایمان خاوندانو تاسو درود په نبی کریم علیه السلام ولېږئ. دوم فضیلت یې دا دی عزیزانو، د درود شریف په وینا باندې د انسان درجې لوړېږي او ګناهونه یې بخښل کېږي. په مشهور حدیث شریف کې راغلی دی، غالبا د حدیث بار چا اورېدلی، چې کله یو بنده یو ځل درود شریف وایي په نبی کریم علیه السلام باندې، د الله نازولی فرمایي چې په ما درود شریف وایي، الله رب العزت پر هغه 10 رحمتونه نازلوي. دا د جمعې شپه هم دی، چې دا د روژې میاشت هم دی، دا د اختر شپه هم دی، دا د شب قدر شپه هم دی، چې دغه شپې او ځایونه بدلیږي، د هغو فضیلت او د هغو ثواب نور سره باره کېږي. 10 ځله الله رحمت په نازلوي، 10 ځله خدای پاک په نظر د رحمت ودي بنده ته ګوري، 10 یې الله رب العزت ګناهونه ورته بخښي، 10 یې په اقرب ورته درجو د دې بنده لوړي، 10. همدارنګه دریم فضیلت یې دا دی، د دعا د قبلېدو او د خیرو د نصیب کېدو وسیله ده د درود شریف وینا. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک وینا ده، هغه مبارک فرمایي چې دعا د مځکې او د اسمان ترمنځ بند وي، مابینځ کې ولاړ وي، د قبولیت ته نه رسېږي تر هغه چې په نبی کریم علیه السلام باندې درود ونه ویل سي. کله چې درود وویل سي، نو دعا هم د قبلېدو لپاره له ځمکې نه اسمان ته پورته کېږي. پنځم د غمونو د پریشانیو لرې کېدل، د مصیبتونو څخه خلاصېدل. که څوک غواړي چې غمونه یې کم سي، د ژوند سختي یې اسانه سي، د درود شریف وینا دې زیاته کړي، دا یې د زړه د سکون سبب ګرځي، دا یې په کارو کې د مشلېدلو د برکت سبب ګرځي، په رزق کې، په عمر کې، په هر څه کې.
در ټولو غوره درود هغه درود ابراهیمي دی ورونو. کوم درود چې موږ تاسو په لمانځه کې وایو. آیا دا بهتره نه ده چې موږ تاسو یو ځل دغه درود شریف وایو؟ اسلام اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. دا پیغام دا ستاسو سره امانت دی. دا به در مخکې کسه پرې تلیږي چې ستا خپل دوستان وي، قریبان دي، رشته داران دي، په دې ثوابو کې دی الله ټول امت سره شریک کړي. الله دې ټول امت ته ورسېد. الله د نازولي روح ته د صحابو، د تمامو انبیاو علیهم السلام، د تمام صحابو، د تمام امت علماو، د شهداو، د څه چې مسلمانان تر نن نه زدرې لا یوم القیامه پر راځي. السلام علیکم ورحمت